السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د پلی سټور یو غټ ایرر در وښیم چې دغه ایرر د هر چا په موبایل کې راځي او ټول خلک له دغه ایرر څخه په عذاب دي. نو ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د پلی سټور دغه ایرر در ښیم او دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخ وګورئ، تر ټولو مخ تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې ملګرو تاسو پلی سټور خلاص کړئ، اوس تاسو پلی سټور تاسو لپاره کار نه کوي. ګوره ملګرو زما د نیټ کنکشن چې دا 4G ده، یعنې نیټ مکمله کار کوي، یعنې پیکیج هم شته، مکمله نیټ کار کوي. اوس زه غواړم چې دا فیسبوک لیټ ډاونلوډ کړم، نو دغه اپس ماته نشي ډاونلوډېدی. کله چې ګوره ملګرو زه په دې باندې کلیک وکړم، اوس ګوره ملګرو دلته دی ماته یو ایرر راکوي چې هغه ایرر څه راته وایي. ګوره ملګرو لږ انتظار تاسو ورته وکړئ. کله چې ګوره زه په انسټال باندې کلیک وکړم، هغه ماته دا راړي وایي نو انټرنیټ کنیکشن میک شور وائی فای اور د سیلولر ډیټا از ټرن آن دین ټرای اگین. ملګرو یعنې ستاسو نیټ کنیکشن چې د هغه کار نه کوي، یا وائی فای ولګوئ یا خپل د موبایل ډیټا خلاصه کوي. ګوره ملګرو ما د موبایل ډیټا خلاصه نیټ 4G ده، خو بیا هم دا کار نه کوي. یعنې دغه ایرر څه مسله کوي او د دې ایرر څه وجه ده. کله چې تاسو په پلی سټور کې یو شی ډاونلوډوئ، هغه تاسو نشئ ډاونلوډوئ، هغه تاسو ته یو ایرر درکوي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو له ټول پلی سټور څخه یې وارې ووځئ. کله چې تاسو له پلی سټور څخه ووځئ، دغه رقم به تاسو لاړ شئ د خپل موبایل سیټینګ ته. ملګرو کله چې تاسو د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ، دغه رقم بیا تاسو راځئ په د مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، بیا به دغه رقم د نیټورکس باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په نیټورکس باندې کلیک وکړئ، دلته اکسس پوینټ نیم راغلی، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو دلته تاسو ته کوم پوینټ نیم چې د هغه موبلینګ ده او دغه رقم موبلینګ انټرنیټ ده او موبلینګ SMS ده. نو تاسو به دلته خپله یو پوینټ نیم جوړ کړئ، دغه رقم APNS ورته وایي. د دې باندې به تاسو خپل یو نوم جوړ کړئ، په دا پلس نشان باندې به کلیک وکړئ، دغه رقم به نیم ته راځي. په نیم کې به ملګرو تاسو هر نوم ورکوئ، هغه تاسو خپله مرضي ده چې هر نوم مې ورکوئ. ملګرو زه دلته ورکوم چې نوید، نو دا ما نوید ورکړئ، دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې ملګرو تاسو په نیم کې نوید ورکړئ، دغه رقم APN ده ناټ سیټ ته ګوره په دې کې به هم تاسو هغه نوم ورکړئ. دلته مې زه ورکوم چې نوید. ملګرو ګوره په دواړو کې ما نوید ورکړئ، دغه رقم مې دا اوکې کړئ. کله چې ملګرو ته دا اوکې کړم، اوس به تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې ملګرو تاسو په بیک باندې ووځئ، ګوره دا ټیک مارک شان چې د هغه په موبلینګ ولاړ ده، اوس بیا تاسو په نوید باندې ودروئ، یعنې دا اکسس پوینټ نیم به نوید ته واړوئ. کله چې ملګرو دغه تاسو نوید ته واړوئ، اوس به موږ لاړ شو چې آیا پلی سټور اوس کار کوي او که نه کوي. ګوره ملګرو اوس یې خپله چې کوو چې اوس پلی سټور کار کوي که نه کوي، دغه رقم تاسو په پلی سټور باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په پلی سټور باندې کلیک وکړئ، ګوره هغه فیسبوک لیټ ته زه اوس بېرته هغه ډاونلوډوم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم، ګوره ملګرو اوس دلته دا رقم یوه لاره به تاسو څه انتظار ته وکړئ. ګوره ملګرو کله چې تاسو انتظار ته وکړئ، بیا به تاسو په انسټایل باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو کله چې تاسو په انسټایل باندې کلیک وکړئ، ګوره ډاونلوډینګ روان شو، اوس پلی سټور کار شروع کوي. یعنې ملګرو که نیټ په ستاسو موبایل کې نیټ هره مسله کوي، تاسو د اکسس پوینټ نیم ور بدلوئ. کله چې ملګرو تاسو هغه بدل کړئ، نو هغه به بیا هلته تاسو ته خپله نیټ خپله کار شروع کړي. په فیسبوک کې هم دا ایرر راځي، په واتساپ کې هم دا ایرر راځي، زیاتره وخت په مسنجر کې هم راځي. نو په پلی سټور کې هم دغه ایرر راغلی ولو. نو ملګرو مې غوښتل چې دغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړم. ګوره تاسو ولیدل چې فیسبوک لیټ په خپله په موبایل کې انسټایل شو او ما ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو فیسبوک دغه کوم پلی سټور چې ده، اوس یې خپله کار شروع کوي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.